برخه شعرونه ډېر وایي چې اوس به تاسو ته یو لنډ شعر چې هغه پخواني مشران د کور و کلي و هغه ډېرو ته وي. راشه زمونږ د کلي شور ووینه، اشنا زمونږ د خټو کور ووینه، د توت د لاندې د کوهي په غاړه جام په منګي باندې نسکور ووینه. ټپ ټپ راخیږي د تنور په غاړه د مور په لاس د ډوډۍ شکور ووینه. په غیر د تا مې په ځان کله سود شي، زیړ مازدیګر د مرغو شور ووینه. د خپل وطن په صفت نه مړېږم، په خپله راشه هر څه نور ووینه. د پروګرام په دې برخه کې د محترمې خور سایره نورزۍ څخه هیله کوو چې د سټیج ته راشي او تاسو ته نور به ټول کارونه پرېږدو، پښتانه به سره یو کړو. زه خوشحال توره په لاس کفن په غاړه به راباسم، زه خوشحال توره په لاس کفن په غاړه به راباسم، که خبر شوم چې پښتون د چا غلام شو. ډېر سلامونه او نیکې هیلې د محترم وزیر صاحب جلالي او د نورو ټولو عالمانو اغلو او ښاغلو چې دلته نن مو تشریف راوړی. محترمو له هر څه دمخه ستاسو د ټولو نه مننه چې په خپل راتګ مو یو ځل بیا وښیل چې په سربیره پر ټولو مشکلاتو او مصروفیتونو بیا هم خپلې ژبې او پښتو ته وفادار وو. زه د ټولو ښځو په نمایندګۍ د غربشت ټولنې مشرتابه او د غربشت ټولنې مشرتابه نه او د نورو بنسټو څخه چې د دې غونډې په جوړولو کې برخه اخیستې ده د زړه له کومې مننه کوم. ډېر ګرانو، تر اوسه ډېرې خبرې تکرار شوې. هغه څه چې ما د دې کاغذ پر مخ لیکلي دي هغه تاسو ټولو واورېدل او ټولو به هم لوستلي وي، خو فقط زه څو خبرې کول غواړم. هغه دا دي چې پښتو ژبه د 1946 کال راهیسې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ګڼل شوې ده، خو په دې سربیره یې د دې ژبې دومره پرمختګ نه دی کړی. او زه په دې وروستیو کې د پښتو ژبې شاملول ګوګل ته یوازینۍ لویه بریا ګڼم او دغه تاسو ته مبارکي وایم چې پوره محترمو، منو چې ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده، ژبه د اجتماعي پرمختګ او د خلکو د ارادې د تمثیل آله ده، او ژبه ده چې فکر په مستقیم واقعیت بدلوي، او ژبه ده چې ملي ارزښتونه ساتي. خو که چیرې ژبه مړه شوه نو ملت هم مړ شو. نو ځکه زه د ټولو پوهانو او د قلم خاوندانو څخه هیله لرم چې د دې ټکي ته په پاملرنې سره خپل تاریخي مسؤلیت سرته ورسوي. د پښتو د نوم څخه د جهالت د ټکي لرې کول او هغه ناوړه دودونه چې د پښتو د قانون تر نامه ساته کیږي د هغې له منځه وړل خپل اصلي وظیفه وګڼي. د پښتنو د فکري تنویر په هکله مضبوط ګامونه واخلي او دغه د آزادو سیمینارونو په دایرولو او علمي مقالو په لیکلو د دغې فکري اثرات څخه چې پښتانه یې د هر قوم څخه ډېر پرې نغښتي دي د خلاص کړي او تمدن او پرمختګ ته یې راوبولي. نو زه غواړم چې یو شعر تاسو ته وړاندې کړم. هغه شعر ده د احمدشاه صاحب، خدای وکړي چې تاسو خوښ شي. هغه داسې شروع کېږي: زما په دواړو اوبو ناستو فرښتو ولیکئ، زما په دواړو اوبو ناستو فرښتو ولیکئ،
زما په سر که څه لیکئ نو په پښتو ولیکئ. د پاکې مینې ګنهکارو چې منکر پرې نه شئ، د رقیبانو الزامونه په تندو ولیکئ. په ښایستونو پسې ورکو لیونو ملګرو، په ښایستونو پسې ورکو لیونو ملګرو، زما په زړه کې د ګل مینه په اغزو ولیکئ. زما په لاسو کې په پښو کې ډېر ټانګونه د وخت، د زندګۍ نوم د اجل په زولنو ولیکئ. د زنځیرونو خالقانو د وحشت زامنو، ما په کتار کې د ژوندون د لیونو ولیکئ. ای شاعرانو د قلم د آزادۍ مینو، ای شاعرانو د قلم د آزادۍ مینو، حال د بلوچو ماشومانو په سلګو ولیکئ. د آزادۍ علمبردارو د نړۍ قامونو، د آزادۍ علمبردارو د نړۍ قامونو، اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتون ولیکئ. له اغلې خور سایرې نورزي څخه ډېر زیاته مننه.